سلامونه مینه او درناوی او نیکې پیرزوینې ګران افغانانو سهار مو په خیر. زه ډېر لنډ د دغه مرکې په ارتباط غږېږم. زه به لومړی تاسو ته ووایم چې ناسیونالیزم څرنګه چې تاسو پوهېږئ ناسیونالیزم یعنې ملیګرایي او زه د یو افغان په صفت د یو پښتون په صفت دننه په افغانستان کې د ناسیونالیزم ډېر سخت خلاف یم، ځکه موږ افغانانو موږ پښتنو د څو لسیزو راهیسې ناسیونالیستي وکړه یعنې ملیګرایي مو وکړه. د نورو قومونو ژبې ته یعنې دري ژبې ته مو احترام وکړئ، د دوی مشرانو ته احترام وکړئ، د دوی کلتور او فرهنګ عنعناتو ته احترام وکړئ، د دوی اقلیت مو د اکثریت په توګه ومنه او بالاخره ډېر زیات سهمونه مو ورته ورکړه. برعکس دوی هیڅکله ناسیونالیستي ونه کړه، نه زموږ ژبې ته احترام وکړئ، نه زموږ کلتور ته احترام وکړئ، نه زموږ فرهنګ ته احترام وکړئ، نه زموږ قام ته احترام وکړئ، نه زموږ سیاسي او فرهنګي مشرانو ته احترام وکړه. متاسفانه دوی دننه په هېواد کې هم زموږ ټول ارزښتونو ته په سپکه سترګه کتلي او کله چې بهر موځي مجموع کې زموږ قام ته په سپکه سترګه ګوري، چې دا واقعا یو زیاتای ده. ګران افغانانو زه په مجموع کې داسې احساس کوم چې دغه کومه خپرونه چې ښاغلي احدي صاحب دغه متعصب ژورنالست سره مهدي سره کړې وه دا تر مخه پلان شوې وه، یعنې یو سیاسي خپرونه وه تر څو پښتون قام غیر مستقیم ملامته سي. ځکه د دغه متعصب ژورنالست مهدي پښتنو ته ډېر اسانه ځوابونه اوسي باید ښاغلي احدي صاحب ورکړي وای، خو متاسفانه دا کار یې ونه کوي. زه به د مثال په توګه یو څو سوالونه د ده راواخلم، لکه یوه پوښتنه چې د ښاغلي احدي صاحب څخه وسوه چې ولې د شهید ګیلمن شهادت ته ډېر زیات احساسات وښول سول او ولې د جنرال سرې شهادت ته چا احساسات ونه ښودل. د دې پوښتنې ځواب ډېر اسانه ده. شهید ګیلمن یو ولسي شخصیت و، یو ټولنیز شخصیت، یو کلتوري شخصیت و، د خلکو په منځ کې کار کړی و، خلکو سره مینه لرله. برعکس ښاغلی جنرال صاحب سرې یو سیاسي شخصیت و، یو نظامی شخصیت و، نو ولسونه اکثرا سیاسي شخصیتونو ته دومره پاملرنه نه کوي لکه خپل ولسي شخصیتونو ته کوي، نو ځکه هغه ته ډېره زیاته پاملرنه وسوه او بالاخره د هغه شهادت ته ډېر زیات احساسات وښول سول. او بله پوښتنه دا وه چې ولې د کوزي پښتونخوا موضوع ډېره زیاته جدي څېړل کېږي خو د بدخشان چې هغه هم یو ټوټه ځمکه تاجکستان ته ورغلې هغه ولې دومره جدي نه نیول کېږي. د دې پوښتنې ډېر اسانه ځواب و. د کوزي پښتونخوا پښتانه دواړه یو بل غواړي، هغې خونه چغې وایي لر بر یو افغان او یو ته دا زموږ پښتانه دې خونه چغې وایي چې لر بر یو افغان. آیا تاسو په تاریخ کې کتلي چې د بدخشان خلک راپورته سوي او ویلي وي چې لر بر یو افغان د تاجکستان بدخشان چې موږ سره یو ځای سي، یا د هغې خوا بدخشان د تاجکستان بدخشان کله دا خبره کړې ده یا هېڅکله نه ده کړې؟ نو دا توپیرونه باید سره ومنو. همدارنګه ښاغلي مهدي د عدالت خبره وکړه خو ښاغلی احدي صاحب ورته یو رقم چپ پاتې سو، یعنې ځواب یې ورته ونه کړ، ډېري سوالونو ته سم ځوابونه ورنه کړه. که دوی واقعا عدالت غواړي راځه زه ورسره د عدالت په میز کې کښېنم. 50 کاله د اقلیتو ژبه په افغانستان باندې حاکمه وه، په ټولنیز چاپېریال کې حاکمه وه، د ښوونځیو په نصاب کې حاکمه وه، په رسمي اداراتو کې حاکمه وه، په بین المللي سفارتونو کې او بالاخره په قنصلګریانو کې حاکمه وه، په سیاست کې حاکمه وه. 50 کاله د ماته اجازه راکړه چې حاکمه سي. په لیاز د خدای یو پښتون بسې د پکتیا او قندهار نه راغی، یو رسمي اداره کې به کار و، مجبور او مکلف اوس یو پارچیوان پیدا کړي چې پارچیوان ورته عریضه ولیکي. نو کله چې 50 کاله ستاسو ژبه حاکمه ده باید اجازه ورکړئ چې 50 کاله زما ژبه په نصاب کې، په سیاست کې، په اقتصاد کې او په ټولو برخه کې حاکمه سي. ستره بې عدالتي همدا ده چې 90 سلنه پښتانه د دوی په ژبه پوهېږي، خبرې کولی سي، خو د دوی 15 سلنه هم په پښتو باندې غږېدی نه سي. د دوی یو مشر هم تر اوسه په پښتو باندې خبرې نه دي کړي. همداسې د دوی ټولنه کې پښتو څخه نفرت کېږي. او همدارنګه ښاغلي احدي صاحب دا وکړه چې د 90 سلنو پښتنو څخه نمایندګي کوي. صرف د خدای لپاره تاسو 100 نفره پښتانه هم د خپل شاته نسي ودروئ، حتی د 1% نمایندګي هم تاسو نسئ کولی. موفقه اوسئ، انشاءالله څوک خفه سوي نه وي. باعزته اوسئ.